زه یم اوسېدونکی د خانقاه مې او زما نوم دی مناسب حاجي. موږ سره زه نن زیاتی ظلم وشو، خویزو کې پابل پرون شوې ده. هم د دې ایجي او د ټولو مشرانو ویلي چې دا به کوم ځای کې غر چې دی لیز کېږي په هغه علاقه کې به دا خبرې د کاغذ به د میډیا والا ورځي والته به دغه کوي نشر کوي. دی چې دی نن راغلي دي دلته ننوتي دي، یو کس یې نیستلی په غلا باندې موږ یې کېنولي لکړو تحصیل کې دا ټول مشران. اوس هم یو دوه ګاډی خلک پاتې شو، ویلي چې دلته به راځي او دلته به د کوم چې چاق و هغه به ودرېږي، چاق خلاف نارې والي نو هغه به کټ کېږي. موږ سره چې دی دا د بادمزي او دا ټول څلور پلرونه قامي دا ټول را نور راغلي دا سپینږیري مشران دا دي ناست دي. موږ سره خان بهادر ډلې ګاگیزئی چې دی دا تنازع زما روانه ده لا ختمه نه ده. د دې کې پل اکبر ذوالبقار دی و چې دی خفیه پیسې دلته تحصیلدار صاحب او ایجي او د ټولو مشرانو ته دغه به ویلي چې تاسو تحصیل کې کښېنئ دا خبره به دلته کېږي. هغو راولګېدل دلته یو کس یې نناسته څلور کس او د هغو نه یې ګوتې ولګولې، هغې نه یې ګوتې ولګولې او ویلې چې دا غر چې دی دا زموږ دی. هلته زما جایداد هم معلوم دی، پټی مې معلوم دی، د قام نه هم دې تپوس وشي چې دا ملکیت د چا دی. د ګاگیزئی ما څه نه بوټی شته نه څه شته، ټیکهدار چې دی دا اصل نه دی شلمانې. دا هغه ځای نه راغلی د هغه خبره چلیږي، جایداد زما دی، پټی زما دی، ملکیت زما دی. د قام ته معلوم یم زما نیکه راغلی د ټولو نه مشر هغه دا عیش کړی. هغو زما نه خفیه ده درې څلورو کسو له ننیسته او ګوتې ولګولې خان بهادر ډډې او د ټولو او وایي دا ملکیت زما دی. دا هلته یې موږ کېنولي وو انتظار ته چې اوس راځي اوس راځي. سار راغلي لا اله محمد رسول الله که چا د چي پیالۍ نه غیر چا ډوډۍ هم خوړلي دي. ټول ناست وو، تحصیلدار صاحب به هم ویلې، ایجي به هم ویلې چې د دغه ځای نه غیر د تحصیل نه غیر به بل ځای نه کېږي. دلته ما سره وکړه دوکه موږ یې کېنولي هلته د راله دلته خفیه کار یې وکړ لکه د غلو دوه کسه ناست ګوتې ولګولې. موږ وزیراعل ته عمران خان ته ټول پاکستان ته دا خوش درخواست دی چې خدای ته وګورئ د غریبانانو باندې پام وکړئ چې پام نشي کولی جړا هم نه قبلیږي. نو خدای قرآن ته وګورئ چې راشئ چې موږ دا شناخت کارتونه غونډ کړي چې موږ له یوه لاره کړي او طرف ته موږ لاړ شو. زما محمد حیات نوم دی، د خانقاه سره تعلق ساتم، د هغې اوسېدونکی یم. زه به اول د دې خانقاه استانې لږ وضاحت وکړم چې دا د کم وخت نه راغلی دي او څه کردار یې دی. خانقاه داسې یو استانه ده چې 400 کاله مخکې دغه خلک راغلل او د خانقاه کم مشر او کم بابا چې و بیا په تحصیل صافو باندې تقسیم وکړ. هغه تقسیم نه بعد بیا داسې دور او داسې زمانه راغله چې د معدنیاتو زمانه شوه. بیا په هغه معدنیاتو او هغه غرونو کې موږ سره د قوم بعضې خلکو لانجه شروع کړه. هغه لانجه داسې وه، په دغه لانجه باندې زموږ های کورټ کې هم کې شروع دی، دلته غلنۍ کې سیول کورټ کې موږ کیسونه شروع دي. دغه ټولو خبرو باوجود موږ کیسونه روان دي، حالانکې بیا هم دلته اجلاس خاص شوی دی او د دغه میګانو او د دغه کیس خلاف کار شوی دی. زه به یو قانوني خبره بله دا وکړم چې کومه د منرل د معدنیاتو کم قانون دی سیکشن حصہ 4.5 کې چې کم قانون لیکل شوی دی هغه داسې دی چې څوک لیز کوي لیز هولډر به داسې وي چې هغه به د هغه ځای اوسېدونکي وي، د هغه ځای لوکل کسان به وي او د دغې به مالکان وي. خلک به په رضامندۍ باندې راجمع کوي، د ټولو خلکو به ورباندې رضا وي، هغې نه پس ښکاره به لیز کېږي. حالانکې چې دا نن کم لیز شوی دی نه د فضل اکبر او ذوالفقار نه د هغه ځای اوسېدونکي دي نه د هغه ځای مالکان دي، نه ښکاره شوی دی. خلک هم ورباندې خفه دي، دا د ټول قوم راغلي یو او موږ د خفقان اظهار کوو چې دا لیز شوی دی، دا غیر قانوني شوی دی، دا خفیه شوی دی او د دغه سیکشن 4.5 چې کوم قانون دی د دې خلاف هم شوی دی. په دې باندې هم سترګې پټې شوي دي او دا قانون د قدم نه لاندې ښودل شوی دی او بیا دغه خفیه لیز مقرر شوی دی. بل به زه دا خبره وکړم کم 13 باندې چې ډي سي صاحب په تحصیل خویزو کې کومه خبره کړې وه چې د خلکو سره کم کلي کچري پروګرام و، خلکو دا شکایت وکړو چې ډي سي صاحب د معدنیاتو دور دی، خلک په تحصیلونو کې خفیه اجلاس عام کیږي. زموږ دا شکایت واوره او په دې باندې عمل وکړه چې په دغه تحصیلونو کې زموږ دا اجلاس عام دا نه کیږي او بلکې بل ځای په ماده کم ځای کې چې مایننګ وي هلته دې وشي. نو بیا داسې وشو چې د معدنیاتو ډي صاحب ورسره دا خبره ومنله چې او ستاسو دا شکایت دا غور قابل دی، دا د اورېدو قابل دی او په دې باندې د عمل کولو هغه مستحق دی. عمل ورباندې داسې وکړو ډي صاحب ورسره ومنله چې او ای خلکو چې کوم ځای کې معدنیات وي او کوم ځای کې مایننګ کیږي هلته به اجلاس عام مقرر کیږي او ښکاره اجلاس عام به کیدلی شي.
حالانکه دغه سوله باندې ډي سي صاحب خبره وکړله نن 24 فروری ده دلته انتظامیې والا دغه قانون هم د خپې نه لاندې که نه چېرته رالل نه ښکاره اجلاس عام وکړه نه دغه ځای مالکان دي دغه ټول قوانینو خلاف لاړل یو خفیه اجلاس عام یې وکړو. نو زما دا درخواست دی حکام بالا والا ته چې په دې استانې باندې د رحم وکړی شي دوی سره د رحم معامله وکړی شي او د ذوالفقار او د فضل اکبر دهلیز دا د ختم کړی شي او بالخصوص د 24 فروری دا نن چې کوم لیز وشو د دې تحقیقات وکړی شي او د دې د معلومات وکړی شي او دا لیز دې بند کړی شي. او زه به یو اخره کې گزارش دا وکړم چې موږ خانقاه میاګان داسې یو عجیبه غریبانان او فقرا خلک چې یو غره کې پړاو اچولی دی چې نه راسه د هسپتال سهولت شته نه راسه د سکول سهولت شته داسې لارې دي چې وخیجو کوزېدو ته هم زړه نه کېږي او چې راکوشو بیا هم ختو ته زړه نه کېږي هغه ټولو سهولاتو نه محرومی او بیا هم د انتظامیه رالګي او زموږ هغه حقوق خو هسې هم نه راکوي زموږ کورنۍ حق او زموږ خپل د آبا او اجداد هغه ملکیت او جایداد راخلي او زموږ خلاف خلکو له ورکوي او هغې لیز کېږي. زما حکام بالا ته بیا هم دا درخواست دی چې د دې تحقیقات وکړی شي او دا لیز دې زر تر زر بند کړی شي. موږ به هغه خبره کوو چې خدای او رسول تا کوي ځکه چې موږ ټول سپین ږیري او د قبر په غاړه باندې ولاړ او مرګ به موږ له راځي هر سړي له به راځي داسې نه شي وایي به سپین ږیري له راځي خو دا حق چې کوم دی دا د میاں دی پورته دا کنده چې نیغه تلې ده نو د دې کندې نه دې غاړه بادینځی دی او دې غاړه چې کوم دی نو د خانقاه میاں دی د گاگیزئی ساق نشته دی او که یو سړی وله داسې لیزونه کوي لکه دا څنګه چې وشو نو دا سراسر د میاں سره ظلم دی. زه د ادین خیل قوم نه ظهر الله یو څو خبرې کول غواړم به خاص کر د خانقاه میاګانو په باره کې چې دا زمونږ ټول د ګربزو میاګان دي او مثال په طور کوم ظلم زیاتی اوسه کېږي نو گاگیزي له په کار نه دي چې د خانقاه میاګانو سره کوم ظلم زیاتی وکړو دا ټولې دنیا ته معلوم دی. زه به یو څو خبرې په دې باندې وکړم. گاگیزو کله چې د مسود نه غر را بیلوو نو خانقاه میاګانو ته 6 روپۍ ومنله چې دا به تاسو له موږ درکو خو دا خبره موږ له وکئ دا حدودو او دا کم موږ چې د مسود څخه کومه لانجه ده دا موږ له تاسو معلوم کړئ. هغه 6 روپۍ هم ورنه کړله. بله خبره دا ده چې د گاگیزي حدود معلوم دي څنګه موږ مشر چې وویلو دا ناله چې پورته تلې ده دې طرف ته بادینځی دی زموږ حدود چې کوم دي د خانقاه میاګانو سره پراته دي او بیا د گاگیزي حدود معلوم دي. گاگیزي حدودو د غلدرې نه چې لاول غلدره وه او کله چې دیو دا ټیکهدار ته حواله کړله یعنی ماربل یې خرڅ کړلو نو بیا یې ګلدره کړله د هغې نه یوه انچه حق هم پورته د گاگیزي نشته. دا نن چې کومه خبره مخې ته راغلې ده نو دا یعنی حکومت چې کومه یا انتظامیه چې کومه خبره کړې ده نو اجلاس عام نه دی دا اجلاس خاص دی. زه نوم مې ګل صاحب جان دی د خانقاه اوسېدونکی یم د خانقاه میاں صاحب یم. خبرې ډېرې دي خو وخت به ستاسو نه ضایع کوم. زموږ سره ظلم کیږي او ظلم روان دی او راسه کیږي او حتی دا چې د پاکستان د آزادېدو نه رانښتې ده موږ ته د حکومت د طرفه د وسه پورې یو شی یو سهولت نه د ډاکټر نه د سکول تقریبا چې 2-2.5-300 ماشومان دي زموږ داسې لوی شو موږ پکې دا د دغسې لوی شوي هېڅ دغه را سهولت نشته دی. هغې د بره نن انتظامیه راپاڅي ای سی صاحب دی او تحصیلدار صاحب دی هغه موږ چې څه نه غواړو باقي زموږ کم ملکیت چې کوم دی او کم جایداد چې کوم دی هغه راپاڅېږي یو چند کسانو لپاره خفیه دغه کېږي او ورکوي نو زموږ سره ظلم دی زیاتی دی ظلم دی درخواستونه ورکوو نه قبلیږي. اخر دا موږ پاکستانی نه ایستو که د انډیا مهاجر ایستو موږ د ای سی صاحب او ډي سی صاحب ته تحصیلدار صاحب ته دا خواست دی جړاګانې فریادونه دا ډېر موږ وکړل خو زموږ غریبانان ایستو د یو طرفه د یو دغه نه موږ ته داسې یو لار چاره ونه ښودله چې یاره تاسو پاکستان ایستی خو موږ باشنده د دې ملک ایستو آیا که موږ حقداران ایستو دا د قام سپین ږیري ناست دي تاسو ته وګړېدل نور قامونه دي د هغې نه هم دي تپوس وکړي که چېرته زموږ دا مشران وایي چې او موږ د دې ځای نه نو موږ به سراسر حکومت ته دغه واچوو چې موږ څه حکومت ویل به منو.